محمد نبی یو بل د ډالر څخه ډک تړون هم لاسلیک کړ. د ویډیو کتلو څخه وړاندې زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن کېکاږئ ترڅو ټولې ویډیوګانې مو تر تاسو په سمه توګه در ورسیږي. سلام قدرمنو لیدونکو، محمد نبی د صفر مصرف 1000 ګټلو عملیه استعمال کړه. په دې خو ټول پوهېږو چې د یو کامیاب او پرمختللي کار یا هم پروژې لپاره لازمه ده چې یو قوي ملاتړی ولرو ترڅو پروژه یا هم کار مو په دوامداره ترقۍ سره مخته لاړ شي. او که داسې ملاتړی ونه لرو چې په مربوطه سیمه کې قوي نفوذ ونه لري نو شاید ستاسې هیلې نیمګړې پاتې شي. په همدې پر محمد نبی د اکاډمۍ لپاره لازمه وه چې یو قوي او نفوذ لرونکي ادارې سره د خپلې کرکټ اکیډمۍ لپاره یو مالی او د بازار موندنې په برخه کې تړون لاسلیک کړي او په دې کار کې ښاغلی محمد نبی کامیاب هم شو. ښاغلي محمد نبی د پښتني بانک سره د مارکیټینګ او د خپلې اکاډمۍ لپاره د سپورټي سامان آلاتو په برخه کې د مرستې تړون لاسلیک کړ چې له دې وروسته به د محمد نبی اکاډمۍ د لوبغاړو په لباسونو د پښتني بانک لوګو رسم شي او همدارنګه د پښتني بانک به نوموړي اکاډمۍ ته د لباسونو، بیټونو، بالونو او داسې نورو د کرکټ اړوند سامان آلاتو مرسته کوي. یاد دې وي چې د محمد نبی کرکټ اکاډمي یوه نړیواله اکاډمي ده او په استرالیا کې هم یوه څانګه لري. همدارنګه دغه تړون یوازې د محمد نبی کرکټ اکاډمۍ د کابل څانګې لپاره لاسلیک شوی دی. د ویډیو کتلو څخه یوه نړۍ مننه. زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، د بیل آیکن کېکاږئ ترڅو ټولې ویډیوګانې مو تر تاسو په سمه توګه در ورسیږي. والسلام.